السلام علیکم ناظرین زه راج محمد او تاسو کسو د حجره شو نن چې کوم ټاپک موږ راوړی ډېر خطرناک دی ځکه چې په غرونو کې کېدای شي موږ ته لمبې بلې شي ټاپک موږ نن ختموو ټاپک هغه ټاپک دی چې ښځې سره یو شي فکر بلوي او واده په مړي کې صرف دیګي ټکېدو غم سره وي یعنې وریجې وړل نن ټاپک دی استاد چې زموږ سره خلاسته او شهزاده ملک شهزاده نسلسته دا نظر ته نږدې لالا بخیر علی بخیر علی نام صاحب تاسو ته مو خاص کوو چې کمنټونو په ذریعه موږ سره شامل شو دا واپس چاپو نو که خیال وکړي کنه شهزاده دا زنانه چې کله واده لاړ شي کنه نو خېډې وریجې دګو کې ماچوي و خېډې وریجې الا برالای دی ګډه کا والا نکله دی ګډه کا والا نیاله دی ګیسا والا تروله یسا خدي ګډه کی او خېډې روم خوري او بیا چې اخر کې رزلټ وځي 15 شپه خورلانه خپوي پوریجو لکه خوشاله نه وځي لکه خېډې وریجې پټیم شال او شاپورو کې وریجې په دیګو کې وریجې او بیا په واده کې چې کله رزلټ اخر کې کنار ماغشي نو دوی درې څلور خورلانې په دا خپوي چې مال چوري جینی راکړي حالانکه لاس دیګي وې ډکړي نو واده بیا خوشاله نه مشو کړی نو واده خو خوشاله وي لکه تاسو کې استاد جی خپل کې شاعري لیکلي ستا په خوشاله کې زه خوشاله نشوم تا په خوشاله کې زه خوشاله نشوم چې هر څومره دیګي ډکم بدحاله نشو کمیسونو پر خیبر افریدي زړه راغلی عبید الله لیکلي السلام علیکم او عبید الله لیکلي تور چای موسم دی واه تور چای او حلوی عبید الله لیکلي ما خوره حلوا خورجی ورسره تور چای عمر شروال لیکلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام او امین خان لیکلي سلام د زیمبابوے ستا حجره پروګرام ګورم زیمبابوے نه په خیر راغله زیمبابوے په ولنګ او په ډمپرور سلامونه ځکه چې زیمبابوے ټیم ولل سبا ډېر حالاتو کې خراب ده انو ګرانو قدرمنو نه موږ دا کمنټونه واخلو نه نو استاد دا چې دا چې دا واده خوشحال وي د پوتیوزي خپڅله د پوریجو خپشي تیز چاوري دا پوریجو خپشي پوریجو په کار چې سرم خپنی شي خدا چې په هر باندې اوسه پورې سکنای پوي چې دا خزي پوریجو څل نه مړي واده خو دل ته نو ته خو خپل کلی کې واده ورجو ما جوړا وکنه خو لکه دا خبره راکنه چې زنانه وریجې وړي مو پټي يم کې خپل خپلوانو لای میسي دی ګیم ډکی شاپریم ډکی کی بیا هم خپل او اخره کې به جاره پلان کې وړو پلارو دا شو کې ناشته وای شو غنیا ډېر خوخي پر مې وشي هغه بچي ور سوا دیږي او ته و به چې دیږي نشته خیر دا خوري په چا دکې واچو واده لبي تمرڅا چې تمرڅا هغه چې خو پیستړی شي کنه په لار کې ته څه کوي ته څه نه راتلې او بل ته چا ویل او بل خبر ده چې خزي کار څومره بیماري بلډ پريشر شوګر اوریجو نه مانی نشي اوریجو نه مانی اپ رګه ته ته خبر چې مخالفت چې کله اوریجو پروګرام به اول ته بلډ پريشر ګولې واچوي وای اوریجو نشه پرې وای موږ څه خزي ګرمو یا وګاره چې دا یاد وشي شهزاده برڅلا خوخي چاویلو چې خځه ډیره کسړی ډیره چې دا خلکو سره بلاو کې به خاصه ډېر هرګړ وډی شه نه ټیکي راڅو کمنټونو ته ګلاب صاحب باندې د پروګرام په خیرونو طلحه صاحب یاغه ګلاب صاحب ها شعیب لیکلی سلامونه شعیب بیا لیکلی آغا د ټارزن بیزو پروګرام د سره د اشاره لغواب خي ټارزن بیزو ته پتا چې هالیوډ فلم افرو تر غلې او اوس په کې په لاس انجلس کې موږ لا ویلو چې لاس انجلس کې وی او ډېر خوشاله تل او ځکه چې ته ویلو چې 25000 بیا سره کوم بس ټیک ده
ډایرکټر هم خوشاله جمله کما خرچه باندې بیزو کردار څوک کوي تر خچرته دا باندې خله خواري نور څوک دي شاهد خان لیکلي ماشاءالله زبردست عبدالله لیکلي پېښوروي میچ هار کړو زه ډېر سخت خپه یم الله خپه به که مړه دغه خوشاله سمونه د خو میچونه موږ چې کوم کرکټ راوړه په تخ کې هار جیت نه وي هر وخت وي ګټې موږ سره اوسه بس ګوره په میچ خپه شي بې سوره شي نو اجرا کسه اجرا کسه په دا کې خنداګانې خنداګانې خالزیب سلامونه لګلي خالزیب ته وعلیکم سلام لاس سره ملو غلا زور مکه وکنه ګوره نه لاس ته تاسو نن ټاپک ډېر سلسلي خاص ټاپک دی په ټاپ کې راځه تاسو به ساخلو که خزونه ډارېږو بس بیا خالي سره خزونه ډارېږي ګوتې را لګو تر ټاپک په وریجو باندې وریجې او اده کې څوک ذاتي بربادوي په کې میل لاس خزو دی خزو او چې خزي وي واده وي نو دیګي میګي غیباو پلاستونو صندوق ته ولو بس بیا د شي دیګي شوال چې نه کو نه شوال دا شاپر نو که بیا وړین نو بیا وړې نشي خو شاپر نن سبا زنانه په جوب کې راوړي په خپل دا کار ټیک نه استاد جی ما سره په راځو چې غاټي وريچې پخې کې امړي ناری وريچې خو مړه پرېګدا وزاردا ټاپک with دوه کو کنه مو خلکو ته ریکويست کوو چې په واده باندې لکونو روپیا ولګوي نو زلاله غریبان لا کچړې وريچې سره راوړي یا دوه دغه ذات سپینه دورې په هغه کې کچړې او سپینو په باز کې دوه درې زره فرق چې څلور دیګه ولا پخې کې نه په مړی اخه به تاخير یو کې خو بل وکړه په خاطو څوک څه کوي خوښم کله خړای د شي دا دیګه پاتې شي دا انسانان دي څوک انسانان دي خزه خای نو نه ګوره صحیح طریقه دا چې درستخوان واچولی شي او مجمع پکې خو شي زنانه وته په قرار دي کینی کنه خو زنانه به درستخوان باندې بیا چې اغلا کولی شي هغه چې څنګه کوي شي او دیګي ډکی د دم خوشحال کی ادم خوشاله کی واده والا بچي ورسوا نو بیا څنډه ته ناشته وي بوټي لاندې وسونکه کوي ضرور سلا مالا خو چاوري جره او بابو سلا مالا خو چاوري جره نکړي او پاسه واده څه آیشو هغه پلان خپل ماینو تکي خو ماته کې نه خو آیشو یې خپل هغه تکي خو ماته کې نه خو دا ګیلې مانی بګ ډيري وي خپل هغه ته چې کبه خپل وي چې بل ته خاصه ګډه یا بل خاصه تاګړه ټول خپل ورو ته چې تاسو سره په کور کې چلےږي نه دا کې خاغه بیا چې کما شریفه خزوی هغه غریبه په کې بس هغه شي ځکه چې ټول زړه ساتي کنه ورته زړه چې وساتي بس هم دوه شنو نو زړه خو ساتي خو به اذان ولوګي کنو حتی ما سړو ته مشرمېږي خو لکه زنانه غریبانه بیا پوری جن لال بادشاہ راغله په پروګرام کې لال بادشاہ ته په خیر علي عبد الله لیکلي چې چاول په لوټو او په چهله کې هم اچوي دا پوښو عبد الله پوښو په ترباس کې دا کمیشنر زره موږ شامل شو چې دا کا بات کار دی او بلا په کومو علاقو کې باران رحمت شوی دی باران رحمت وایا باران په خپل چاچکو کې تشه بخ کړي ځکه چې څوک لره په خوي څوک غټي وريږي څوک بیا پېتی او بیا چې پکې او باد کې تیتی او په ګوټه سمدستي دا ته ویډیو مارا کې سکرټري ورګه شاعر وته ویډیو چې باران موارګه ور سره دي ماشومان وطن خدای په امان صابر لیکلی سلام قبول کې شهاب امیر صاحب سلام کوي شهاب وعلیکم سلام لکه پاکستان ګډوډ غروله په باران باندې وای او ټپای موږ سره مینوال شریکوي بالکل نګار تنها هم کسی دام ډیر زیات کمال مهارت لري پټاپو کې باران رو په ورېګا باران رو په ورېګا او د مسافر جانان مې نشته دالانونه ډېر دا وسته تا ټپاشه باران نو بیا وې قدر منو نام واګو چې بون سره باران مال شیر ته ویا
شیر دی خو ګیر صابر دی باندې سلام کوي غلیظ نه مشمالو والا په خیرونه صابر شاه په خیرونه صابر شاه په کمباله کې ناست دی ګوره موږ پروګرام ماشومانو ته سپیشل سلامونه کوم چې هغه ماشوم نامه یې موږ ذهن نه وته بس یو ده او بابا نامه وته لکه څنګه نامه ټول ماشومانو ته تا وکړو کنه تا ها کنکیږي تا ها نو تا خبره جاری وساته نو چې زما حمزه په سپینه ګیره دغه حال شو خدای خبر چې د بیګیرو بس حال وي ډېر خو حمزه بابا خپل کلیزه متاسو نه کلیزه وا درشم تلینه ما د حمزه بابا وو ډېر دنیا راغلی و ډېر شاعران ادیبان راغلی وو د پیښور علاقو نه د وزیرستان علاقو نه د بنونه د اسلام آباد مړه د پښتونخوا د ګډ ګډ نه راغلی وو نو ډېر خپل مشاعره وشو دا حمزه بابا یو ځای وته وایي چې بلاوالي ووري نو حمزه بابا یو شعر دی چې خو یو ټوکړیز ده ته خو وایې یو ځل چې حمزه څه شو ته خو وایې یو ځل چې حمزه څه شو زما خورې په نارې کې چې زه دایم ډېر ښه نو حمزه بابا شعر مې ته وویلو شاهد خان باندې سلام یې شاهد خان وعلیکم سلام بخیر راغلو ستریما شو تاسو ته خپل پروګرام ته کمر صاحب خبره خدای مخلص او خوشالونه ډېر ښه اخو ته خلاص کړه انا خلاص ته نه لیکو وای انورعلی لیکلی کې جی علي سلامونه حیدر صاحب وعلیکم سلام انورعلی صاحب خی جوړي خوشحال شه آباد شه پروګرام کسه بزدا پروګرام چې کوم موضوع موږ راوړل هغه په واده کې د ځانا اورجه پټاول لګاډي وډه کول لا وړل خو ته پټه نه وي دغه خو ته پټه دغه بازار کې لاري او چې یو کس راته ویل چې په کور کې په وریجو باندې هغه شو بس تخته شو کنه او شی وزن نه لړو د وبو کولري تش کړو وای ډکړو وای استغفر الله او چې وزن چاته وی چې وبدي او دا لګي کلی لګم دم کړی می دله پکې وریجو یار نو داسې الله خو سره وا کولر بیا راوړو که بس مړه کې به څوک چرته راوړي چې سم دیږي جایزم کې په واده کې سړی کې خزل خو راوتا کو تاسو چې سړی نه ډاري نه ویډ کې چې ته خو کنه سبا چې اجره لرالم نو چینه بوري کې مو باړه ولې وي وای تبا خپل چینه بوري کې وباړه ولې وي مال کې برا لړا کړی و کاټنی را خپل سره نه دا شي دا خو به دشمن کړه خپل نه دا خو زیاته چې ظالم ته دغه څه بات کړی بیا اخر کې ماته پټا یو یار په هنده دی ولم پټا خورو ودو خان شو الله ولم دی ارمان ما چې و یاره ته ودرېدم بشراخ شو وشته پاندا په کاران نو خلی وای شوق پورا شو کچا وای خو خو یې تا شوق چې پورا شو کنه په تاسو غټه خبر السلام علیکم دا نو څه خلی وای کنه وای کچا وای خو خو صحت پاره لګر باندې پر زوګړه وتا دومره شوق چې مال غلا وسره کنه مال غلا ولا وای به وسه خپل فلم لا یاره ځنه خلک پاندو وشتل کوي دا مړه ډیر بس بل دا وسه کزل واقع پسترګه ولګيږي پسترګه نه چې په ځنه واقع په پیزا ولګيږي په ټنډه هو ولګيږي خو ځا دا سره ورکه په دې ته چې خلک داسې سره چې بازار نه روزي جامه لويتي جنازه لويتي کپڑا پړو کوي هغه خو په ملت کې ګټه کې څه پکې ولا وخت کې بس بیلو وختونه چې تورته لا چاول واغلی تورته لا سبای کې ولا څنګه تورې ولا تورو خلاصو کبه سلو ته کمنټونه خو ضرور دي نورشاد لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام شاهد خان لیکلی وعلیکم السلام جمال السلام علیکم آج یوسف علی ویلی السلام علیکم وعلیکم السلام یوسف ته مونږ کله خی چې په وخت کول لاړې ته په وخت لچې خو الله بس په وخت کول لاړو حالیا وی چپاړې مپاړې ټیکړې وی کنه شاهد خان لیکلی السلام علیکم څنګه چل بس چل خو دا چې دا واده کې خځه کې به وریجی وړي راوړي کنه د بارا کې ټاپک تاسو وګ د کمنټس په ځای شامل شو ښه کار کوي که بد کار کوي بل یو شعر وایو ګډوډي سي استاد چې تا په خې وګ د کړي په وجرا کې استاد تا چې په خې وګ د کړي په وجرا کې
هاي ورځ مې ګیر کې سیکرټري په پنجره کې سیکرټري لري موږ سره کې شاته دایره غونډې دا تا چې په خیره غونډې کړې وجرا کې بیا مې را غونډې کړې په وجرا کې تا چې په خیره غونډې کې وجا کې هاي هاي ډېر خزه غونډې کړې وجرا کې دا پارچارو باسه خراب شروع اټو سره پرچارو باسه چې کمر نشته موږ خامخا ګډوډ ځایونه یو په وجرا کې د مخلاص واخه ورځي هسه پکې کنه خانل موږ سیکرټري چې کم دا یو ډیوټي ورکړې کیمرې شاته کیمرا مې هم ته جوړ کړه دا معمولی پرزا نه چې تاسو نه جرم نه ضروري پرزا د مثال سټاپلر په هر ځای کې ته فټ کولای شي پتره چارج پتره چې هغه پتره په کې نه چارج نه اخلي بالکل وځه سره چې پتره وته وایي چې پتره ته شو داخله خو هم بیا پورا انا دیوانی راوم کو یالله خیر کی خدا رواه په دې ویلګله دا بدل په سپیشل په یو ځکه لیکلي ځکه چې موږ خاص یو چې ورځې 25-30 شیرونه چې خو موږ لا ویریږي نن مې په سپین وړه ولیکلي مې کړیو زستا د سترګو په اشارو باندې پوهیږم زستا د سترګو په اشارو باندې پوهیږم ځکه خو په خلکو د باران غوندې وارېږم باران شو دی کنه موقع ته خیال ده زستا د سترګو په اشارو باندې پوهیږم ځکه خو په خلکو د باران غوندې وارېږم زمانم ستا ستم ذات د دنیا نه زمانم چې ستم ذات زمانم ستا ستم ذات د دنیا نه پټ کا جاړم خو د خلکو مخ کې خندېږم موږ کې چې زه پټې کې مې نه نه تاسو خو وله شاله زړه دلته بابا مې شونه کنه نو سوار مې پټاو مې نه نه موږ دا اوس پسوي اخو ته پسې مخ بل شي لګلې و ها پټاو پرچا کې کنه سره ورګه بازار خو څوک فرمایشو کې به وته ها ځکه خو کې بتی شي نو درته وای شهزاده الهره غړې شیر دی شهزاده درته وای کنه چې تاسو پرې دا ونه ویل چې یار دا خزه اوريجي پټوي یا په خپوي د خل کوي که بد کوي ته سره څه نه کنه اوس پټي بد کوي کنه بد کوي هغه کله باریک سره کوي کوي سره کوي خدا خبر چوي پټ کوي څوي نو زه لکه دای وي قراني وي څوي لا لکه مطلب دا دی کنه تخکر نه چوری چې خې ډيري وي خو که په طریقې استعمال شي کنه یا خو دې کمه د زنانه وي چې دا دې ته یو خورو خو خیر دې کبه پاتې شي ځان سره یسي خو هغه ضروري دی کنه چې وی خوري ځان سره هغه دلته یو خوري واده کله و بیا تقریبا چې په اخر کې بیا دومره ورځات شوي کنه چې په شاپورو کې راوختي دکان په شاپورو کې خلکو لا چوي ډېر ښه چې سره یو په کار ته چې هغه په وجود هم بیا دوه دیګي پاتې شول به خوړ کې وړو چاته وړل لکه چې چا وړل نه مثال چې واسطه دی باکوا زه غریشته چې په اسلام کې راغلي چې خامخا کوي باکوا بس کم چې کور کلی د دوادرې کلی سره دوغله بس ساده سیستم وکړه بیا چې کوي او دا بڑا پاغه پورې پارخي په کور پورې زه کله ګڼوي او زه سپک وي زړه د حمزه کور خوس کله شو زړه د حمزه کور خوس کله شو لکه داسې کار شوی او یو کسر ته خبره کوله چې کله خو زنانه ول اوريجي شروع شو په واده کې کنه نو هغه زنانه هغه کور ولا ټول دیګي می کیو چې نه کونه غیب کړیو همدغه وجه نه کنه چې بلشي وی خزي چې ته شاپر کاتو یو تور شاپر یو کاتو اسه يم کړو او چې هغه کور ولا زنانه چې سرګ مڅ کو نه وخته په ما تور شاپر کې چې دی چې ورشه غټ شاپر دی په کې پوره شي نه راسي نو شي را دوی درې مجمع ورواړولې وشي چې کور کې خو شاپر تش کړو کنه په خانه کې ټول وخته وو دا خو چې ویلې چې څه دیواله ورچې تار پکې وخته هغه یاره ورچې لاندې وخته په پاسه لکه سپیو نو لکه په جلدی کې کنه چې یاره ډېر ورواړم زه کومه ولې ګیر شو کنه شاهد خان لیکلي زبوک سره وړو کې بادشاہ وړو کوټه په چولای حبیب هم ناشته دعا ورته کوي چې غټ شي وای الله غټ کی خو بیا ته تاک به خزو شوالو موږ ټیم نه کوي دا وړه مو سمول پات کی چې اوسه مشغولېږي الله دوه مخلص خیر چې غټ شي تایلا سواتل
بیا وایي چې مړه خو ښځې غلام دی او ښځې سړی والی دی دا توپ کې خوند وي چې غټ شي بیا جدا شي واسه نه چې حبیب له مشر سړی وته چې وړوکی حبیب تیرول ماما کې ساته جوړه نشي حبیب بابا چای سمشه او دې له حبیب چې کوم دا زوړ سړی و دا زوړ ها هغه لیکلي منصور زاده لیکلي سلام ټولو ته وعلیکم سلام علیکم السلام تاسو مهرباني وکړئ علاقه مسله لیکو چې هغه علاقې نه به کوم ځای تاسو کمنټ کوو کنه لقمان شاه لیکلي استاد حیدر د اودان ته سلامونه او ټولو ملګرو ته هم سلامونه وعلیکم سلامونه لقمان شاه ډیره مننه سرګلی تا حاضری چی وی دا موږ لپاره باعث خوشحالي وي ډیر قدرمن شي لقمان شاه موږ ډیر هغه لقمان شاه الله خړه مکه شاه امين تاسو موږ دوا تکل لگا په هوا کې کوا واه ته شه راوړه په هر چوله کې خلک تیریږي دای شي راوړه ها یو لوخه مې لګلس دا څه وی دا یو کی اوریجن وی تاسو سترګې خو دغه مکارې نه وي واه تاسو سترګې تاسو یو شعر دی تاسو شعر دی بڑا دا تاسو سترګې دغه مکارې نه وي دا معلوم چې ته ټیک ټاک وي خدا خونخوارې نه وي خونخوارې نه وي جوړاوه تا هر کردار موږ منلی و ډېر ښه خو کردار کې اداکار یې نه وي ډېر ښه راجو کسکر صاحب ګډوډي شي ها دا بل څوک دی انور علي لیکلي د کلام سواد لا ویلکم انور علي او انور علي کلام دی او دې مو شاګرد دی پیمان شي شاګرد او انور خې جوړی دی کلام دی او ډېر نای سره دلته موږ سره سبق ویل ټولو فیملی والا انور مینه احترامات څنګه خې او په دا وورین موسم کې ورڅوخه چې واوري وکړو ها لیدل خو نه کېږي نه انور علي خو اوس په جندو دا موږ شاګردو کنه دا وور خو نه دي دا ووري مې لیدلی ها جی سر جی انور علي خسړی هغه لاسو سملو په خیر انور علي جوړې ها خیر شو انور علي کلام موسم څنګه برونه خو ته په سم باران شروع کلام خبر ایجنسی کې موږ چې کوم جبرو ته لگا کلام څه حالات دي دا کلام کې مخله غبرال کې کچري کلام کې غبرال کې اداره ته ویا او بل اداره ته وای چې وور څه پوزیشن ده love you sir love you love you two also okay love you 3 love you 4 love you 3 موږ سلامت سیکریټری ډېر ښه انور علي په اوریجو باندې خبرې چې زنانه اوریجو سلام راخواخي دا لیکلي چې کله خو هر چوي خدا کله په دیګو کې وړا او کله په چینو کې کلام لا او اور 3 فوټ تو بدل کلام کې یخني او ډېر مزیدار وګورئ چې love you 3 ال د 3 فوټ هم شو ایو بل وند واسه جبه نه خطا کله کله موږ په ته نظم وړو هغه په وړا مې سره ته کار ته جام کې ورګه وسو وی ښه انور علي موږ پروګرام سره شیر کلام په هواګانو کې په یو خو موږ پروګرام سره شیر کلام په هواګانو کې او چې موږ یې لکه خاص کر استاد په هواګانو کې ډېر ښه جام کې څه کسان کنه چې په جام کې ها جام کې دا خبره ټیک ده ها په جام کې ټیک ده شیر پوری ولې دا شیر الولی صرف تای پراو صرف تای پراو صرف تم یک نه صرف تم نو ایته چې اوسېږي په کلام کې اوسې ختم نشي په کلام کې واه استاد پر اول کې خپل غزل چې موږ په کوم غزل چې موږ په وکړو د ژوندون مزل سیکل لګا هغه چې مزل پکې غزل په پیپر باندې غزل لیکلي لیکلي شکریا بابو صاحب مهرباني ها نو ګران مرګري غلي شو هی کمنټونه نه کوي لا ګار ولله یې چکر ته زو څنګه ته وګوره چې مالته اجرا پروګرام یې سو ایزی نه یو کوشش بالکل کلام نه یو چې جام خلکو ته وګورئ کلام حلواګانې بالکل هواګانې الواګانې ورکه شبلاګانې پلیار کې او دلته د اوسه هواګانې ان شاء الله لیکلي ان شاء الله نه نور لوي موږ شکر را کوي خیر ان شاء الله ها خپوسته نو په خپوس باندې
نه نو بس کېدای چې ته دکان مکان وي انور دیو هلته کلام کې هلته کلام کې ډېر ښه ها شهزاده لپاره کلام له یو سپیشل بیزو بچی راوله که دی ډېر شوقي دی ها بیزو بچی بیزو شوقي دی که بچي اچھا خو دې ګړنجي ور واچوه او بوتل کې یې سرنګاوه سیکرټري چې بیزو وساته او ګړنجي ور واچوه ولا چې ورسره وړوکی ډوړکی ګړنجی دا سره دی بزګړی پیاړی مبارکه ورکول به جاب کې دی خان ورلی مبارک شه بیا خو بل پروګرام ډان ملک رکواله کا تاسو ته هم سلام کول کوم سلامونه احترامات سلامونه پاک فوج زنده زنده‌باد. نو دا وريجي چې دی کنه دا ډېر خوندوري وي بالا بایا دا وکنه غزو څه په خبره دا نه خو چې مجبوي او پاس په عمر کورماوي واسه نری نری شی بوي وای نو بیا ولې ما ته ما ماوي نو ټول په حمله وي واه څه زیاته مزه مزاوي وسره بودینه ټیک چکنی وی یره دا خبره ګوره په دا موسم کې وريجه او کورما پېتی پوړه کې چې خو پکې بیا نورم خښ وړه کې او غټ سلام تیرا خو مو په واس کې نه کنه په دوز واخل زګاب ته ډېر وسنه زیاته خواندم نه کوي یا الله ته داسې دوال پیداو کې چې مونږ لا چې موږ له دعوت را کې پر خو پېتی مړه کورخه پېتی خو هر سړی کوي موږ قبل شیخ لاړې یاد وا ټیم خیر الله لیکلی سلام خیر الله وعلیکم سلام خیر الله ته خیر نوي خیر الله ته خیر نوي خیر الله بوک چې کوم ټاپک را خوشی کړه په واده کې ورېږي ورته لیکول زنانه لا پکار دي کړي پکار دا پدا کې سړو لاسم شته میسجونه حسابیر پدا کې سړو لاسم شته چې خزه خورد ورد کوي په واده کې دا ورېږي ځکه چې اوس ځنې سړی وایي چې پرې چې خزه ورېږي وچلوي او بیا هغه چې کم دیږي ته ناست دی نه نو خو هغه بس بچو ته کړو چې منډه کا دیګم راوړه به ته ویا لوټم راوړه او بس هر څه ولټ کوا اوس غلاوه نو سړی په کې خامہ خلاص عمران راغلو عمران دی سلامونه عمران په خیر ها مړای مونږ عمران ته نه پیژنې موج وای خپل عمران وړو کې بریتونه وعلیکم خول قدیر محمد الورالي اغلی کلی قدیر محمد دا کومزی لا الله یو موږ خبر ایجنسی جامرود لا لایلیو آنلاین یو واغلی کلی الورالي چې ساګ او پیاسا هم ډېر خوان کی په موسم کې ډېر خوان کوي خو چې چا پخړی وی لره ولګي دا خوان کوي چې ساګ په کوچو کې پاخې وي او سره پاس په پیاسا او پاس پیاسا باندې کې بيلوي او اصابم لک ترخوي ډېر خوان کوي ډېر زبردست خوان چې بل چا پخړی وي تاسو دغه ځای نه کار به څنګه باندې الټا لګیو دا خو موږ ته ښکاري ګډ واټ زموږ د ښکاري ګډ واټ بچ په شر دې واټ ډاټ چې په شر دې او ساري یو ځکه نیولې غټ او اوره هغه خرابتي ډاټ زموږ ډېره ښه شاعري ده داسې شاعري چې تاسو هېڅ کلام پکې نه پور کېږي او نه کې لکه غم او ټینشن واغلي وځي بیا ته یو ځای وایي خپل بس پرېږده یې مړه زه خو یم چې بس مړه څه له خلک خفه کوي ته ځای نه خو ډېر غمګین وي ګرانو مینهوالو غوږ شو بیا هاي شروع کیږي جی ډېر ښه ورګه نه غوښ شروع کړی لا شروع کړی دا کیسه ده چې ختمېږي نه دا کیسه ده چې ختمېږي نه دا کیسه ده چې ختمېږي نه او ماغه مجنون او ماغه فرحات دی چې بړ کېږي نه خو کیسو کې راته شوري ده خدای چې ماغه شیریني دا کیسه ده چې ختمېږي نه او ما مجنون او ما فرحات دی چې بړ کېږي نه د کچې لا روان شو ته شپاړسمه پورې ورسېدو ډېر ښه د کچې لا روان شو شپاړسمه پورې ورسېدو او ماغه سر سید قائد اعظم بعد چې ختمېږي نه نو دا خو شاعري څنګه ختم شي دا خو نه ختمېږي دا خو علم دی دا شاعر کنه په یورپ کې کچې لا کمپیوټر پروت بوک ته اعلی باغوالو قاضي اعظم شکري کې شپاړسمه پورې وباغوي نو کمپیوټر نه وی کنه سره رشتہ بل سره کمپیوټر نه لګي حکومت یو کمپیوټر خرڅ کوي او ته خرڅ کوي الکه کده یې ټول پکې واچو او کسا راځو ورګه کدل لیکلي د ډسټریکټ
تور غار نه یم سلامونه قبول کې تور غر نه دی د چا څوک دی موسم څنګه دی دلته خو لارې باران دی بالکل کدیره دلته باران شو دی الولی کلی فرمان کسکر ته ارشاد الولی فرمان کسکر صاحب موږ شاعري کلاسیکل ده کلاسیکل کلاسیکل ها سیکرټری بیس والا بټس والا منډه 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 نو دواګانې وګوسه برکلیا نره نره باران دی ته بیا منډه وای نه ګوره ته سکور نه وبس وجریلا ته بس کور کې ماړې کور کې ما خو راغله ګجرا کې څه لا